بسم الله الرحمن الرحیم حمد و مصلی. محترمین یو محترم رو دا پښتنه کړې ده چې موږ هغه په مړه قربانو پسې اخترې کوو، په پلار پسې یا په نیکه پسې، نو د دغه غوښې به بیا موږ څه به کوو؟ ټوله به صدقه کوو که چې هر څو موږ صدقه کړي؟ محترمینو په مړي پسې اخترې کول دوه صورته دي. که چیرې هغه مړي پسې چې ته کوې هغه وصیت کړی دي، نو بیا هغه ټولې غوښې صدقه کول واجب دي، لازمه د غریبانو مسکینانو ته به ورکوې، نور بیا هغه نشي خوړلی. او که چیرې مړي هغه کوم مړي پسې چې ته اخترې کوې هغه وصیت نه دی کړی او صرف هغه قریبان او ورثات د هغه دپاره اخترې کوي د ثواب په نیت باندې، نو بیا هغه غوښې ماړه هم خوړی شي، فقیران هم خوړی شي. بیا ټولې غوښې صدقه کول لازمه نه دي، بلکې څونه چې زړه وغواړي هغونه صدقه کړه او څونه چې زړه وغواړي هغونه د ځان سره کښېږده. په حواله سره د شامي جلد نمبر 6 صفحه نمبر 328. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن سلیم صاحب.